Welcome to English with Wali. دوستانو نن به مونږه past continuous tense وایو. دوستانو تاسو ته مخکې ما ویلو چې continuous کله هم راځي نو دا به جاری وي. مطلب هغه اکشن چې دا هغه به جاری وي. که هغه present tense وي present continuous tense وي مطلب continuous چې کله هم راځي دا اکشن به جاری وي. که هغه future continuous شو، که هغه present continuous شو، که هغه past continuous شو. صحیح ده. نو دوستانو هغه کار چې په تیر وخت کې څنګه جاری وو او یو بل اکشن په هغې فار ایگزامپل هغوی ما لیدلي هغوی کرکټ کولو باندې لګیا و چې کله زه هلته وم یا یو کار چې مطلب په خپله بیانوم یا د بل چا له خولې نه خبرې اورو چې څه یې وي لیدلي وي په تیره شوې زمانه کې او هغه جاري وو او اوس یې بیانوي د سټوري په شان دی. نو اوس دوستانو موږ راځو چې پاست کنټینیوس ټینس څنګه کیږي، په کوم وخت کې استعمالیږي او سټرکچر یې څنګه ده. نو دا به موږ ټول په ډیټیل سره وایو. نو ویډیو تر پایه پورې راسره وګورئ. دوستانو پوه نه شوئ. یو بل مثال تاسو ته زه درکوم چې یو جنۍ ده هغه د سکول نه لاړه کور ته. کور کې ولیدل چې پلار چې ده کور کې ولیدل چې مورې پخلی کاو، پلار اخبار لوسته او ورور چې ده مطالعه ورور په لیکلو باندې لګیا و. چې کله په سبا باندې هغه جنۍ چې ده سکول ته راله نو مس ورته وایي چې ته کور ته لاړې چې ته تېره ورځ کور ته لاړې تا څه ولیدل. نو هغه داسې ورته وایي چې کله زه کور ته ورسېدم when I read I saw my mother ما ولیدله ما مور he was cooking the food he was cooking the food هغې پخلی کاوه هغه یا هغې خواړه تیارول. صحیح ده. my father was reading newspaper زما پلار چې ده هغه اخبار لوسته and my brother he was writing زما ورور چې ده هغه لیکل کول. past وای ماضی ته، continuous وای جاری ته او tense معنا زمانه، یعنی هغه کار چې په تیر شوي وخت کې جاری وو. صحیح ده. نو اوس راځو دوستانو په سټرکچر کې موږ سره سټرکچر به د دې څنګه وي. سټرکچر دوستانو که تاسو په سټرکچر پوه شوئ نو کولی شئ چې ډېرې جملې تاسو په پاست کنټینیوس ټینس کې جوړې کړئ. ښه دوستانو راځئ سبجیکټ وای دوستانو فاعل ته یعنی کار کوونکي ته وای. که هغه موږ سره هی شي اټ وی یو دی دا ټول موږ سره سبجیکټ پروناون دی هغې ته ټول ته څه وای سبجیکټ وای. او دوستانو واز وای دا واز چې ده دا هیلپینګ ورب ده. واز او ور دا موږ سره هیلپینګ ورب دی د پاست کنټینیوس ټینس. واز به په کوم حالاتو کې موږ استعمالو دوستانو دې ته وګورئ. پل هی واز شي واز it was I was singular noun یعنی هغه نمونه چې هغه واحد وي. فار ایگزامپل علي was. صحیح ده. او ور به موږ په کوم حالاتو کې دوستانو استعمالو چې کله سبجیکټ پروناون موږ سره پلورل وي نو هغې دپاره د سبجیکټ دپاره موږ ور هیلپینګ ورب استعمالو. فار ایگزامپل we were you were they were plural noun یعنی هغه نمونه چې هغه جمعي. فار ایگزامپل ولی and خان were. صحیح ده. نو دا دوستانو موږ سره د پاست کنټینیوس ټینس هیلپینګ ورب. نو اوس به موږ دوستانو ورب پاست فارم آف ورب دوستانو په تیر شوي ویډیوګانو کې موږ پاست سمپل ټینس یا پاست انډیپینډنټ ټینس ویلو چې هغې سره سیکنډ فارم آف ورب په پازیټیو سنټنس کې استعمالېده. نو په پاست کنټینیوس ټینس کې به موږ پاست فارم آف ورب لګو پلس آی ان جی به موږ لګو او پلس آبجیکټ به لګو. صحیح ده. نو راځو دوستانو ما سره دلته موږ سره جملې دي دا به اوس موږ انګلیش ته اړو. فار ایگزامپل زه اوده وم چې آی موږ سره آی سینګولر ده. صحیح ده. نو آی سره څه استعمالیږي که تاسو دوستانو دلته وګورئ د سبجیکټ پروناون ته نو آی د آی سره موږ سره چې استعمالیږي واز استعمالیږي. نو ولیکو چې آی واز اوده کېدلو ته څه وایي سلیپینګ. اوده کېدو ته سلیپ وایي یعنی I was sleeping. I was sleep اوده کېدلو ته وایي
past form of verb sleep شو ing به موږ ولګو. I was sleeping. I was sleeping. زه وده وم. صحیح ده. بله جمله ده دوستانو موږ سره هغه بازار ته روانو. دا به په انګلیش کې موږ څنګه لیکو؟ نو به لیکو چې هغه نو هی په انګلیش کې به موږ چې دا هغه په ځای استعمالو نو هی. نو به لیکو چې هی نو هی موږ سره دوستانو دې ته تاسو ګورئ نو هی واز به استعمالو. نو هی واز روانېدلو ته چې وای نو هی واز go تګ ته وای. نو past form of verb go شو ing به ولګو چې he was going. نو he was going چیرته ته؟ نو he was going to بازار. هغه راځي چیرته؟ he was going to بازار. هغه بازار ته روانو. دوستانو بله جمله ده موږ سره تاسو مطالعه کوله. نو په انګلیش کې به موږ څنګه وایو؟ وبه لیکو چې you were studying. You were studying. you موږ ولیکه دوستانو you سره څه استعمالیږي؟ you were studying. نو you موږ سره plural subject pronoun دی. نو you سره به were استعمالیږي. نو you were study past form of verb شو ing به ور سره لګو. نو you were studying. نو you were studying تاسو مطالعه کوله. صحیح ده. مونږ کرکټ کاوه. دا به څنګه وایي په انګلیش کې؟ نو به وایي چې we were وایي چې we were play کولو ته وایي. نو we were playing ing به ولګو. نو we were playing cricket. we were playing cricket. we were playing cricket. نو we موږ سره subject pronoun شو plural ده. ور موږ سره helping word د plural سره استعمالیږي. play past form ده ing ور سره ده او plus object شو. صحیح ده. نو we were playing cricket موږ کرکټ کولو باندې لګیاو. صحیح ده. هغه خبرې کولې. نو څنګه وایي؟ ولیکو چې last sentence ده ولیکو چې he was خبرو ته چې وایي talk وایي. نو he was talk. وره he په subject کې راغی موږ سره او he سره بل helping verb چې was singular ده. نو he was talk ing بور سره ولګو. نو he was چې نه به څه نه جوړ شي. نو he was talking هغه خبرې کولې. نو دوستانو دا خو مونږ ولیدل. دا خو مونږه دوستانو د جملې مونږ ولیدلې. اوس په دې کې مونږه څنګه وایو چې I was sleeping زه وده وم. مطلب چې وده وم نو څه وشو؟ نو دې مطلب دا ده چې کله چې تا کال ماته وکړو زه وده وم. when you called me کله چې تا ماته کال وکړو نو I was sleeping زه وده وم. he was going to بازار هغه بازار ته روانو. when you saw him کله چې تا هغه ولیدو نو هغه څه کول؟ نو he was going to بازار هغه بازار ته روانو. when they called me کله چې دوی ماته کال وکړو نو تاسو کول؟ you were studying تاسو مطالعه کوله. when he came there کله چې هغه ته راغی نو we were playing cricket موږ د کرکټ لوبه کولو باندې لګیاو.